د البرز علمي او کلتوري ادارې د بلخ پوهنتون د انسجام او دعوت و ارشاد امریتونو په همغږۍ د بلخ پوهنتون هغه محصلانو ته ډالۍ او ستاینلیکونه ورکړل چې څو ورځې مخکې د نبوي سیرت کتاب د ازموینې سیالیو کې ګډون کړی و. دغه ازموینه چې تېره پنجشنبې اخیستل شوې وه د نظارت کمیټې لخوا ټاکل شوو 100 محصلانو ته د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا کمپیوټر، بایسکل، قرآن کریم او ځینې نورې ډالۍ او ستاینلیکونه ورکړل. مسؤلین وایي دې ته ورته فعالیتونه د محصلانو په فکري وده کې پوره رول لري او زیاتوي چې راتلونکي کې به خپل فعالیتونه لا پراخ کړي. همه‌تان توانایی دارین، صرف وابسته به تلاش ما داره. زمانی که هر جوان، هر محصل تلاش می‌ورزد پس نصیب از او موفقیت ها می‌شوند. زمانی هر جوانی می‌خواهند که حافظه‌شان قوی باشه، میخواهند که روح و روانشان آرام باشه، میخواهند که استعدادشان بلند بروند، چیزهای مزخرفات را گوش نکنند. هدف همچون برنامه فقط ارتقای ظرفیت محصلین است و خواستیم که محصلین با سیرت و اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم آشنایی کامل داشته باشند. تصمیم ما در آینده برای محصلین پانتون بلخ همچون برنامه کتابخانه مسابقات در سطح پانتون انشالله دایر خواهیم کرد. د ازموینې ګډونوال خوښ دي چې د علمي ودې او فکري جوړښت لپاره یې دغه ازموینه په لاره اچول شوې وه او زیاتوي چې دا ډول فعالیتونه دي د پوهنتون سربیره مکاتبو، مدارسو او روزنیزو مرکزونو ته وغځیږي. خداوند فضل کرد و کرم را کرد که در این برنامه اول شدیم و ای که اگر سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در زندگی هر جوان جاری شود دقیقاً همون نکته به نکته و همون جز به جز سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در یاد و در حافظه او باقی میمانه. چون این برنامه ها باید برگزار شود چون برای هر فرد مسلمان لازم و ضروری است که از راه و روش سیرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باخبر شوند. دیگه قسمی که در سطح پانتون یک قسم یک امتحانات برگزار شد ما میخواهیم که در مدارس و همچنان در میان عوام مردم و همچنان در مکاتب در اینها همچنین امتحانات برگزار گرده و غیر از دیگر امتحانات هم در سطح پانتون برگزار گرده تا دانش آموزان عزیز معلومات کافی را در این باره کسب بکنند. دا لومړی ځل نه دی چې د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا زده کړیالانو ته سیالۍ جوړیږي بلکې له دې وړاندې هم په ځینو نورو کتابونو کې له زرګونو زده کوونکو او زده کړیالانو ازموینې اخیستل شوي چې بریالیو کسانو ته بېلابېلې ډالۍ هم ورکړل شوي دي ترڅو په هیواد کې د علم او عامه پوهاوي کچه لا اوچته شي.